بسم الله الرحمن الرحیم. زه سیلاب شینواری یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې نن ملګرو زه راغلی یم چې تاسو ته یو نوی تخنیک یا یو نوې طریقه د فیسبوک در وښیم چې هغه اوس مهال یا اوس وخت کې ډیری خلکو خپل فیسبوکونه په دې ډول تبدیل کړي چې پروفیشنل موډ ته یې اړولي چې دا پروفیشنل موډ تاسې فیسبوک کولی شئ چې له مخکیني هغې نه شکل نه بل شکل ته واړئ چې په دې کې به تاسو یوازې فالو کیږي او تاسو به فالوورز پیدا کوئ او فالوینګ به چې هغه خلک چې تاسو فالو کوي هغه فالوورز او تاسو چې څوک فالو کوي او فالوینګ نو تاسو کولی شئ چې خپل فالوورز هم په دې شکل ډیر کړئ او همدارنګه کولی شئ چې خپل د فیسبوک شکل او ډیزاین هر څه یې ښکلي کړئ نو په دې طریقه هم ښکلي ښکاري. نو راځو نن زه تاسو ته دا طریقه درښیم خو د هر څه نه دمخه تاسې باید زمونږ ویډیو لایک کړئ او زمونږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورو ویډیوګانو څخه پاتې نشئ. ستاسې فیسبوک پروفایل به داسې او له دې فالوورسو نه دغه ډول ته تبدیل شي. تاسې په خپله وګورئ اډ ټو سټوډیو سی ډیشبورډ ته به وړي. نو راځو لومړی فیسبوک ته. کله چې فیسبوک اپلیکیشن ته داخل شوي لاندې به درې کرښې ووهئ منیو ته چې ورغلئ تاسې خپل پروفایل ته بیا ورشئ خپل پروفایل باندې کلیک وکوئ. وروسته له پروفایله دغه درې ټکي تاسې انتخاب کړئ. وروسته له درې ټکو ښکته به راشئ ټرن آن پروفیشنل موډ به ووهئ او بیا به ټرن آن به یې کوئ او همداسې به ستاسې اکاونټ پروفیشنل موډ ته وړي. نو په دې کې چې همیش تاسو د آی ډي چاته مخې ته ورځئ نو تاسو به فالو کوی شئ هغوی به تاسې یوازې فالو کوي نو تاسې دغه فالوورز چې دي دا ګوره مخکې هغسې ول اوس دغسې فالوورز ته وغوښتئ نو په دې ابي کرښه کې به تاسې فالو خلکو ته ورځئ. نو ورونو چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک